قرآن کې الله فرمایي لا تبدیل لخلق الله، د الله په خلقت کې د الله په پیداوخت کې چې الله یو شی پیدا کړی دی تبدیلی مکوئ. نو الله زماسته په مخ باندې ګیره پیدا کړله او ما ته چړه را واخلو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا مبارک سنت د مخ نه لرې کو کته خپل د خپو د لاندې وغورځو. د دین او بله غټه بې وفایي د قیامت پر ورځ چې ما ته انشاءالله الرحمن جامع کوثر د پاره ځو، حوض کوثر منی پیغمبر علیه السلام ولاړي او مونږه دا اراده لرو چې لاړ شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه جامع کوثر واخلو ور ویسکو او په مخ باندې ګیره نه نو په کوم سترګو به نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مخامخ کی، په کوم سترګو به نبی علیه الصلاۃ والسلام مخامختیا کو هغه به وی ته زما سنت خپل پخپو کې وغورځو، تا سره دومره فکر نو زما د سنتو